کور د کړکۍ نه لري، دروازې نه لري. دا ژمی په تا څنګه تیر شو؟ بس وروره نو څه م کړی وم همدلته وې په همدې کور کې وې ژمی د همدې کور کې تیر دا دلته مو همدې کور کې تیر کړ. بس ډېره یخني وه خو څه م کړی وی نو بله چاره م نه وه. دغه نابلۍ د فکر کوم په ټیټه ده که باران شي اوبه دغه اوبه نه وروره دا داسې را باندې اوړي چې تنګه وي دغه د اوبو چې بیا په خپله ورته ورکته کېږو او دا اوبه راوباسو. دا اوس هم وچ دی؟ دا وچ دي اوبه پکې نه وي سخته تنګه یې را باندې د اوبو د وجې نه ډېر مو دغه د یخنۍ نه هم دغه شدارې او دروازې چې ډېره تنګه یې را باندې. دا کور د کرۍ دی؟ او دا د څو روپۍ کرایه ده دې کور ورکوې ته؟ دا وروره دغه 2.5 زره. 2.5 زره. دا 2.5 زره د کومه کوې ته؟ وروره بس خو خدای د خلکو سره ښه وکړي نو یا یو او بل شی راکړي بس خدای دا هیله لرو. خبرې درته سختې د خوراکي لاسونه دې رپېږي. زه پوهېږم زه نه غواړم ډېره تاثیر لاندې راشي یا ډېره خفه شي. خاوند دې په څه شي هغه شو؟ خاوند دې شته نشته؟ نه خاوند مې نشته دی. خاوند چې مې ویل خو به وکړي. خاوند مې دا 3 کاله کېږي چې مړ دی. 3 مې لورګانې دي غټانې دي او دا 2 مې زامن دي واړه. بس نور هېڅ نه داسې دوی چې کار کوي مکتب ویلی وی؟ مکتب او دا دغه دي دغه 2 واړه دي. یو وکالان دی یو د هغه نمر کوټی دی. نو د کور نفقه خو بیانه ته وایه چې یو یې راکوي بل راکوي نور هېڅ کوم عاید نشته؟ نه 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 پلار کور مې همداسې آسودان دی چې دا ګاونډیانو ته پته ده چې زه د پلار کور ما سره ته وکړي ما په خپله یو ورور دی. یو برخه ورته ورته خپل په لاس هغه هلکان مه راوله صحیح دی خپل په لاس راونه باسه ورته. ښه نو هغه دی ژوند په همدې روان دی که؟ بس وروره په همدې بس کوم دغه نه لرو چې چاته داسې مخ واړو نه مخ نه اړول کېږي خو زه پوهېږم څوک چاته لاس نه شي نیولی په دې شرایطو دغه ده چې نه مې خسرګانۍ داسې د شتو دغه ده او نه پلارګانۍ ده بس الله هیلې ته ناست نو. خاوند دې چې شوی له مریض و؟ او داسې لږ مریض وم وروره و پوره بیا راغلی و نو. خوراکي هغه د چا چې دي هغې ته به دعاوې کوئ موږ به هڅه دا کوو چې دعا ته کوو خدای د زړه ارمانونه دله پوره کړي خدای خوشحاله اوسه. موږ به بیا هم دا هڅه کوو که وشو کولی بیا راشو بیا راشو بیا راشو نو خدای دې وکړي په دې د لږه یو څو ورځې دې پېښې تېرې شي. خدای دې دعا به درته کوو خدای دې زموږ او ستاسو ټولو مشکلات سلامت اوسه. خو خدای دې مننه مننه.